دا د تورګوت رستوران دی. تورګوت خو ټول پېژني ځکه چې د عثمان په دغه سریال کې لیدلی دی. یو رقم نلونه اچولي یخې یخې اوبه در باندې راشیندي. دا سړی ولاړ په مشکل هم پیګو سره چې یو د مالټې جوس راله جوړ کړي. یقینا که سم نورستان لرالو دا وګوره تختونه زوړ کور جوړ کړی کومه زمانه کې تختو کورونه خو زموږ دا سم کرداش دا ځوان ناست دی کافي چای کافي دا په دې شګو کې کافي پخوي موږ جوس کړی دی جوس مو وڅښو نو جوس نه اوس سمدستي کافي نشو څښلی یو چکر بو بیا به راشو دا کافي. سلامونه سهار بخیر. زموږ د پروګرام دویمه برخه شروع شوه. نن بیا راووتم ډېر ښکلی ځای مې صحیح کړی دی هلته ځمه تاسو ما ملتیا وکړئ. دلته ګوره وږي شخه وږي ته چې بس پېښور کې ګرځمه او یا جلال آباد کې دومره ښایسته ښایسته وږي ګوره په دغې پخوي په انګار یې پخوي دلته په اویت یې سلام علیکم ناشتن کردش الحمدلله الحمدلله دا جوش وږي هم په دې کې شته دی جوش وږي دې خلکو ته ما ډېر ویل چې هلکه دا پښتو یاده کړئ پښتانه راځي په ټکي اګانې هستئ دا خو انټرنیشنل ژبه ده ورو دا یاده کړئ دا خلک به راځي یوټیوبران به راځي دا به ستاسو کلتور خلکو ته ښایي خو دا پرې نه پوهېږي ولا په یوه ژبه هم نه پوهېږي. موږ هم کوشش کوو چې دې سره په یو ژبه باندې خبرې کړو. یو ټکسي کې کېنو دلته اوس د بالات په نوم باندې یو ځای دی هلته ځو خو ډېر ښکلی ځای دی راځئ ما سره پاس شئ. بالات دې ملګري سره ناست دي وایي په انګلیسي هم نه پوهېږم په پښتو هم نه پوهېږي. دا مهمه ژبه باندې فکر کړم تاسو څه شی یاد کړي دي خدای دې ستاسو انصاف روزي کړي. یوه نیمه ژبه خو یادوئ. هغه ځي ته روان یي چې کوم د بالات ښار دی وایي چې ډېرې ښکلي او پخواني او تاریخي ځایونه لري. نو ځو همداسې ما سره پاتې شئ. د سیند یو غاړه ده د دې ځای نه راته شوی بالات په نوم باندې دا منطقې چې دا ټول داسې غرنۍ منطقه ده ټول په دې غرونو کې دا کورونه دي خو ډېره ښایسته هوا راځي دا د اوبو داسې یو دغه هم راځي پشمک ونهګي. نو دې کې بیا خلک که غواړي چې کښتیګانو کې هغه غاړو دې غاړو یا داسې چکر وي نه غټ کښتیګان چې چکر دي دلته ټکټ اخلي سړی بیا هم دې ټکټ باندې همداسې کولی شي که ښي لاسه ځي کار چپ لاسه ځي. موږ به کاتمن کینو د دې ځایونو پوښتنه به کوو چې کوم ځای ته لاړ شو. دا هم ډېر یو تاریخي ښار دی دا بالات په نوم باندې دا ځای چې دی بیا همداسې په دې غره کې داسې کورونه دي چې لکه زموږ دا دیوګل درې دی او یا د په کابل کې دا کاتب معمولین دې ځایونو کې شپاس پاس دي تپې تلویزیون دې ځایونو کې. نو بلکل هغسې خو ولې دلته دا وطن پرمختللی وطن دی. دغه جومات چې تاسو ګورئ دا ډېر یو تاریخي جومات دی. دې ته به موږ اردو ورخیږو ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی. دا به کلونه تاریخ لري. هلته به ورشو پوښتنه به وکړو نو یا به دغه معلومات د انټرنېټ نه راوباسو ځکه دا خلک په نورو ژبو باندې دونه خاص بلدیت نه لري او په دې ژبه باندې که ترجمه ورته چالانه کړي او هغه به یې تا ته چالانوي هغې هم بیا دې ته لږ مشکل لري.
او که یا څوک پیدا شي چې موږ ته وپوښتو چې څنګه د دې په اړه یعنې معلومات راته راکړي که نه. د بالات منطقه ده، لکه مې څنګه مخکې ویل غرنۍ منطقه ده، لکه څنګه چې موږ په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې داسې ښایسته ځایونه لرو، د غره په لمنو کې ځایونه لرو. دا مې خوشي دلته دا د تورګوت رستوران دی. تورګوت خو ټول پېژني ځکه چې د عثمان په دغه سریال کې لیدلی دی د تغرور. دا چې تاسو ته کوم ښکاري دا د یو رقم نلونه اچولي یخ یخې اوبه در باندې راشیندي. ډېر عجیبه سیستم یې جوړ کړی. لمدهي دی نه خو ولې یخی دی. نو دلته چې وګورې دې دیګې چې را تېرېږي نو داسې یو خوشبويي پکې اچولې ده. که بعضې ملګري دغه ته تلي مکې یا مدینې ته تلي نو هغوی ته معلومات دی ځکه چې هغې پکې تاوېږي هغې کې هم داسې یو خوشبويي او یخ هوا اوري. راځئ بالت ښارګوټی ګورو. داسې مخکې ځو چې دلته ډېر ښایسته ځایونه دي. دا کوڅې دي او دا ټول د همدې ځای خلک دي چکر ته چې راځي ډېر سیلانیان راځي دلته. دلته ګورو همداسې مخکې ځو چې کوم ځای ته رسېږو. دا خلک چې دا په وطن مین خلک دي. سلام علیکم. دا څنګه کردش؟ دا په وطن مین خلک دي. دا وګوره د ښایسته د تازه میوو ځای دی چې د هر څه پکې شته. سلام علیکم. Kaç para kardeş? Ne istiyorsun? Yok, 250. 200 lira. 250. 200 lira. وای 200 او 300 ډېرې باندې دا دي. دا لوچي دي پکې، دغه دي پکې، دا 15 قسمه شیونه دي پکې. د چې جوس دي وڅښو؟ د څه شي جوس دي وڅښو؟ انارو که د مالټو؟ ښه ښه موږ به دې باندې جوس وکړو. نو تاسو خپرونه ګورئ. دا سړی ولاړ په مشکل هم کېږو سره چې یو د مالټې جوس راله جوړ کړي. خیر دا مختلف دي. نو که زموږ وطن هم څوک راشي کېدای شي ما بعضې ویډیوګانې وکړې کونړ دغه ته دي هغې پښتو نه پرېږدي فارسي نه پرېږدي هغه ما ایران شي. ګوره دا ما خپل وطن ژبه ده، دا خو لا پردۍ ژبه ده. دې کې به ډېر مشکلات دي. هغې په خپل وطن په ژبه باندې نه پېژني. دا مشکلات باید ذهن کې شته دی. زموږ چې د ژبې یادول چې دا هنر دی، خپله ژبه مه هېروئ، هغه بې هنري ده. خو چې څومره ژبې یادوئ هغه ستاسو لپاره ګټه کوي. که دا خلک اوس په ټک ټوک انګلیسي باندې پوهېدی یا په جرمني پوهېدی یا په اردو فارسي هره ژبه پوهېدی، دا څلور پنځه ژبې چې موږ ته یادې دي په دې باندې دا نه پوهېږي. او د یو انسان لپاره خو سخت دی چې بیخي ډېرې ژبې یادېږي. خو دلته افغانان تکړه دي. دوی دا ژبې یادې کړي دي، دوی سره پرې خبرې کوي. خو چې شیخ به ډېر ښایسته او ښکلی ځای دی. تاسو دا منظرې وګورئ، ښکلي ښکلي انځورونه وګورئ. موږ د مالټې جوس جوړ کړو. دا هر یو چې راځي نو په دې دغه کې دی داسې پاس کې جو. مالټې جوس څنګه دی؟ مالټې خو یې خوږې دي چې دا به د کوم وطن په دې وخت کې، ځکه مالټه خو د ژمي شی دی. داسې راځو همداسې پاس خېږو. کوم ځای دی دا خلک راځي عکسونه اخلي. د دې باید تپوس وکړو. بالت انتیک کافي اینډ رسټورانټ. دلته دی کوم بازار لري. دا کوم بازار دی؟ بالت انتیک کافي. دا دی
دلته داسې رنګه غوندې کوم ځای دی موږ به داسې پوښتنه وکړو چې دا کوم ځای دی پاس به وخېږو خسرو جان پاس به ور وخېږو څنګه Lui, c'est trop. Assalamu alaikum. Name here is a plus Bazaar. Jamaat, Jame. جامع Here. شو بدك؟ Shwedda. شو بدك؟ احكي عربي. ايش عربية؟ أي. شويدة. ده سړی وایي چې دا شویده ايش لازمك؟ ايش لازمك؟ ايش تعمل فارسي؟ لا پښتو؟ عربي. عربه كيف حالك؟ الحمد لله. داسې شفت شلون؟ دا ډېره وه بس یو دغه رپیټ کې مو ورسره یو د کافي والا و موږ چې د چیش تپوس کوو هغې موږ ته ونه ویل خو پاسې حتما لیکلي دي Вроде под ноги смотрю, чуть пальцы нога не переломал. زروجانه خیر کوه چې راونه ولېږي دا جینۍ داسې ګډې وډې دي ځکه چې دوی همداسې پرېښودي تاریخي دي او دغه کړي نه دي Да, в 1603 году, да? Византия, собственно, империи воевали. دا د انځران ونه ده ډېره غټه شوې ده او داسې شنډې ښکاري یو انځر پکې نه شاید خلکو وړي دي پته نه لګي یعنې دلته خو دا انځران چې دي په ترکیه کې په دې لارو کوڅو کې ډېر دي دا ډېر اوچتری دی چې هلته موږ پاس خېږو چې کوم ځای ته به ورسېږو ولې ویې ګورو باید چې څه شی پکې دي پیشو هم دمه کړې ده راختل دا ځای اوچت دی ستړې شوې ده موږ ورته ساتو کو جوس یې مو نسکو انځران به د ونو د کورونو د ونو من نه راوځي دا ګورې سړیانه دیوال د من نه ګورې انځر راوځي او دا ټول غرم دی که نه دا خو نه پوهېږو چې دا چېرته تلي دا لارې که نه خو همداسې لاړ به شو هغه پاس هغه ډېر ښایسته جومات او دغه پکې و تاریخي دا ګور ځکه دا ډېر زیات پخواني کورونه دي دلته شته لکه چې راځه ته وګوره دا وګوره دلته شته ښه دلته ګوره کورونه هم دي دا کورونه دا خپل کورونه دي دا دې خلکو ته به سخته اسلام موټرې لري نو لاره ورته شته د موټرو که غر دی او که هواره د موټر لارې ورته جوړه کړې ده دا خیجب کې دا ډېره یو ښه دا لیسه ده ښه لیسه ده دا خلکو استانبول فاتح ویسل فن روم لیسه ها دا لیسه ده لیسه ده دونه پیپی شو که دا اوس زمونږ د کوزې پښتونخوا خلک دي نو هغه به ورته بیرلسي وایي هغه وایي چې ورا شړومبو کوم دفتر دی دا لیسه ده دا نه پوهېږو چې کوم مخکې جوړ شوی دی او ډېر عجیبه جوړ کړی دی خو هغه لاندې یو کس ویلې چې دې ته دغه ته خرابېدو ته نه پرېږدي دا د خښتو ډیزاین چې دی وایي دا پکې وروسته ورکول شوی دی خو دا ټول د تیږې نه جوړ شوی دی چې دا دونه اوچته تیږه به دې څنګه اوچته کړي د دې په دغه قلاګانو چې مشهور دی هغه جومات هم شته ورځو جومات خلاص چې مونځ به هم دلته وکړو او درسونه هم کړي دي نو دې جومات کې به مونځ وکړو انشاءالله موږ ډېر زیات اوچت راوختو او ډېره موږ دمه مو نه کړه لږ یې ستړي کړو یقینا که سم نورستان له رالو دا وګوره تختونه زوړ کور جوړ کړی کومه زمانه کې تختو کورونه خو زموږ
نورستان او خیوه کې ډېر دي. دا د هماغه ځای نه پاتې دي. دغه ته جومات دی او جومات خلاص دی. نو موږ به دا لمونځ هم هلته وکړو جومات کې. دلته یې لیکلي جلال الدین رومي قدس الاسلامي السامي. دا په 1801 کې دا ځای جوړ شوی دی. او د پاسې نه سره جانه ته د دې نه دغه عکس راواخله چې دا لیدونکي وګوري د دې نه راشه دې نه ښکاري ښه. ګور 1801 کې جوړ شوی دا ځایونه ډېر زاړه هم ښایي. دا ځایونه خراب شوي دي ځکه دا جوماتونه او لیسې او دا ځایونه چې دي دا تاریخي ځایونه د ترکي حکومت هم باید ورته پاملرنه وکړي. دا ځایونه خراب شوي او تاریخي ځایونه دي او تاسو ګورئ سیلانیان هم په ډېر ګڼ تعداد باندې راغلي دي. ډېر پخوا نه راغلي دي. ډېر پخوا دا ځایونه چې جوړ شوي دي نو د دې تماشې له خلک راځي. همدا ځای که تاسو ته فکر وي یاره سره جانه ما ته خو دا د پیرانو کوټه ښکاري. ته پکې څه وایې؟ دې داران دا لاندې انګور په خپل سر شنه شوي دي. دا کړکۍ دا شیونه چې دي ګوره پیرانو کوټې دي نو موږ ځان وباسو داسې نه چې پیرانو په جنجال واوړو. ما سره خو دم شته خو سره جانه نه خراب نه کړي. طریق خالد نقشبندی مشاهدین اسمت افندی تکسی. دا چې د مصطفی اسمت افندی د دې په نوم د دام جامع ده. دا د جومات سره جامع دلته لیکلی دی. فکر دی دا هم ډېر زوړ او تاریخي ځای دی. خدای د کوم کلونو نه دی. نو دلته به ورشو ته پوښتنه وکړه دلته څوک اوس نشته چې دلته لمونځ وکړو که دلته ځکه دا هم جامع دی. دې لنډ او تاریخي معلومات مې د نت نه راویستو. دا به ستاسو مخ ته کېږدم چې دا ځای څومره تاریخ لري او د چا په زمانه کې جوړ شوی دی. بالا د طلایي ښکر یا د هالچ پر غاړه د فاتح ولسوالۍ کې چې موقعیت لري ویل کېږي چې د بالات نوم د یوناني کلمې یا پلیشن یا پلتیون څخه اخیستل شوی چې معنی یې ماڼۍ ده. ځکه د بیزانس په زمانه کې د امپراتورۍ یو ماڼۍ دې سیمې ته نږدې وه. د بازنطین په دوره کې بالات یو مهم سوداګریز او استوګنیز ځای و. کله چې عثمانیانو په 1453 کال کې د قسطنطنیه فتح کړه بالات داسې سیمه شوه چې بېلابېل قومونه او مذهبي ټولنې پکې یو ځای اوسېدې. په 1492 کال کې الحمبرا وروسته ډېر سفاردي یهودیان له هسپانیې څخه عثماني دولت ته راغلل او ډېر یې په بالات کې مېشت شول. له همدې امله بالات د عثماني دورې پر مهال د یهودي کلتور یو مهم مرکز شو. د یهودانو ترڅنګ یوناني او ارتودوکس او ارمني عیسویان هم دلته ژوند کوي. رنګارنګ او تاریخي کورونه، تنګې او پورته ښکته کوڅې، زاړه عبادت ځایونه، جنسي کلیساګانې او جوماتونه.
دودیز عثماني کورونه، کوچني کافي، د هنر دوکانونه او لرغوني شیان دا په دې دغه ډېر مشهور دی. نو دغه لنډ معلومات وو لکه څنګه مې چې مخکې ویل دلته داسې څوک ترجمان نه و چې موږ ته پوښتنه کړې وې. په دې ځای کې دا موټر راخیږي ډېر په سختو هم راخیږي، ډېر یو عجیبه ځای د تیږو ځای دی. نو دې غاړه کې بیا دې داسې دغه ورکړي دي، زینې ورکړي دي. نو دا زینې بیا دا کار یې ښه کړی ځکه چې بیا دلته حتما واوره کېږي، دا ځای به یخ وي، یخکې وي په ژمي کې. نو بیا په هغې باندې ختل کوزېدل مشکله دي. نه پوهېږم چې په ژمي کې به دا خلک د ډریورګانو سره څه کوي. همداسې لاندې ځو. د ټولې نړۍ سیلانیان راغلي په مختلفو ژبو خبرې کوي. موږ دا معلومات د انټرنیټ یا د چټ جي پي ټي نه راواخلو. د دې په اړه دغه لنډ معلومات چې تاسو ته مې درکړم. همداسې ځو. تاسو همیشه یو کوشش وکړئ چې لکه څنګه مخکې وایي دا زما د یوټیوب چینل لایک کومنټ کړئ، یا د کومنټونو کې ولیکئ تاسو خو راغلی سئ ترکیې ته ډېر هېوادوال راغلي، تاسو وایئ چې کوم ښکلي ځایونه دي چې هلته لاړ شو. او زه خو ګرځم دلته راغلی یم دې دپاره یم چې ښکلې برنامې ولرم، ښایسته برنامې ولرم، ستاسو د لیدو وړ برنامې ولرم، تاسو ته د چکر ځایونه در وښیم. ځکه چې دا ډېر هېوادوال چې دي هماغه هوټلونه چې ریزرف کوي یا انطالیه ته ځي یا استانبول دې ځایونو ته ځي، خو د دې ځایونه بیا ناخبره دي. ځکه چې چکر ته راځي باید همداسې ښکلي ځایونه ولري. دلته همداسې واړه او تاریخي دوکانونه دي، دوکانچې دي، ډېرې ښایستې دي کړي داسې دوکانداران هم ورته دغه ناست دي. دا همدغه پخوانه چې جوړې شوي دي دا دوکانونه په خپله د دې یو ښکلا لري. بیا دې په خپله یو نیم تاریخي ځایونه او عکسونه پکې لګولي دي. د سیلانیان هم چې راځي د دې هر کور د هر کوڅې د هر عکسونو دغه چې اخلي، ځکه دا ځای ډېر په زړه پورې ځای دی. موږ په دې فکر کې رالو چې یخ به وي، ځکه چې آلمان کې دا یوه هفته یخني وه ډېره، د هغې نه خو مخکې ګرمي وه، خو دا هفته یخني وه. نو په هغه لباسونو کې مې راته مشکل جوړ شو. هغه ګرم وه، دا وطن دی، هغه یو دغه لباس ګرم و، دا ځای چې د ګرمي ډېره وه نو هغه نه اغوستل کېده. همداسې لاندې ځو، په دغه ځای باندې خو مخکې پورته وختو، په دې بېرته لاندې ځو. جناب والا हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. دا یو ټوکه نیولې پکې دلته پکې څو د دې ژبې والا هغې راوکتل ویې خندل، د هغې سره هم لږې ټوکې وکړه دي. داسې د غرنۍ سیمه ده، همداسې واړه یا غټ دوکانونه په دغه کې داسې راځي. خسرو جان راوړن شه چې موټر دې ونه وي، موټر ته هم پکې لاره ورکوه. دا د تازه جوسونو ځای دی. دلته ما هماغه لکه مخکې چې د مالټې او د دې دغه جوسونه خرڅوي دي، او د ام جوسونه خرڅوي، د انارو جوسونه خرڅوي. ډېره یوه ښکلې ښځه هم ورته ناسته ده، دوکانداره ده. نو ته دا هره کوڅه د تاریخ لري او ښکلا لري. ما تاسو ته په اوله کې ویلي چې د ښکلا لټون به اخر دغه خپلې منطقې نه راوځي، او د ښکلاګانو د نړۍ کې څومره ښکلاګانې دي، بس تاسو لږ انتظار کوئ. دا زما چینل در سره ګورئ، هغه دغه به ګینګړی سره ووایي چې ګورئ خپرونې، هغه ووایي چې زما نوې خپرونه څنګه راځي، تاسو به راځي. او زه بار بار وایم چې دغه چینل سبسکرایب کړئ او دغه کومنټونه لیکئ چې زه په دې پوه شم چې تاسو زما چینل وکتو. لایک ورکوئ، کومنټ ورکوئ، تاسو زما ملاتړ وکړئ. تاسو سپورټ ته ضرورت لرم، او زه به هم په دې وتوانېږم چې ښکلي ځایونه تاسو ته وښیم، ښایسته ځایونو ته لاړ شم. همدا دلته یو ښایسته کافې ده، ګوره داسې یو ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی، د هر رقم شیونه پکې دي. بېرته رالو دلته. که څوک په دغه د هېوادونو کې اوسېږي، اروپایي هېوادونو کې، او ترکیې ته راځي، که چېرته ملګري 5 ملګري یا دغه چې لیسنس یې ورسره وي،
نو که خپل موټر کې راشي دا خپل موټر چې دی دلته سړي ته هم تمامېږي او هر دي ته به ډېر په راحته باندې ځي بس نویګاسیون کې ورکوه چې چېرته ځي هلته ځي السلام علیکم مرحبا مرحبا ناسم کردش دا ځوان ناست دی کافي چای کافي دا په دې شګو کې کافي پخوي که موږ جوس کلی دی جوس هم وڅښو نو جوس نه اوس سمدستي کافي نه شو څښلی یو چکر بو بیا به راشو دا کافي به هم وڅښو ګرمي هر څونه ډېره شي کابل په شانتې یا د عمان په شانتې ګرمي داسې ده چې سوري ته ودرېږي نو بیا ډېره یخ هوا ده او دلته خو دا د سیند غاړې هوا راځي ګورې دا شمال راځي او سیلانیان ډېر کافي تعداد باندې دلته په ټکسیګانو کې بسونو کې راځي او د دې د ښکلاګانو تماشه کوي ځکه دا ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ځای دی داسې ځو دا د خسروجانه داسې ځو دا تعمیر د دې انځور تصویر خسروجانه دا کمره کې راوخله دا هم داسې تاریخ ته وایي پرېښودی دی ما هغه کس نه پوښتنه وکړم چې دا ولې جوړوي نه د سیلانیان راځي وایي د دې سیلانیان همدې دپاره راځي چې دا همداسې ولې وایي د راورېدو مشکل یې نشته دی ځکه چې نور قوي جوړ شوی دی غټ غټ تیږې پکې لګېدلي دي او دا د همدې دپاره باید چې تاریخ پکې ورک نه شي مخکې ما فکر وکړ چې دیو به دا د دې دپاره درکړی چې دغه نه شي خو دا دی وایي چې زموږ دا تاریخ باید په دې کې ورک نه شي دلته ما زموږ د وطنونو په شان د زیارتونو مخې ته چې دا بعضې دغه خرڅېږي نو دلته هم بیا دا بعضې شیونه خرڅېږي یوازینی شی چې زما پکې دلته ډېر زیات خوښ شو یو خو چې دا تاریخي ځایونه سره سره د دې دا دوکانونه په دونه ښایسته شکل جوړ کړي سړی پکې کښېني داسې ډېر داسې ارام احساس لري داسې خوند ته اخلي دغه ته اخلي دلته Merhaba, selamun aleyküm. Nasılsın kardeş? İyiyim, sen nasılsın abi? İyi misin? Elhamdülillah. Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? Türk ne? Yok. Nafi Türküş. Ama sen güzel Farsi, Paşto, Dari, Urdu. Kurdi yok. Kurdi ne? Kurmancı zanım. Kurmancı yak döseye çarpan. Bravo. Ne yapıyorsun? Göder daga dükkanı, iskrim dükkanı da hotel kharide. What is your name? Leo. Leo. Yes, abi. Leo da Leo ne? Have you making videos? YouTube channel. Very good. Yes. This is our place that we sell you coffee. Or next door is our Turkish food place. Very good. On the top, we have really nice view. If you speak Here? English, if you want, you go check. Cafe? Cafe? If you want to drink, it doesn't matter. Or if you want just check, also is okay. Beautiful. Just have a look. Where are you from? Germany. Germany. Yes, Almanya. Thank you, brother. لکه څنګه مې چې مخکې ویل دلته د ونو دغه سیستم چې دی د سوري ډېر یخ ځای دی د سیند په غاړه دی خلک راځي ښه په کافي تعداد باندې راځي چلمخانه هم پکې ده او د دې چې دی اسکریم کافي هر څه دې کې شته دی تاسو کولی شئ چې کله تاسو ترکیې ته راځئ د بلد ښارګوټې دې ته حتما راشئ واقعا چې ډېر ښکلی تاسو خو په خپله ولیده د تلویزیون پردې په مخه ولیده موږ لږ دمه شو د سړي سره دی چې ډېر میوانوال دی هلکو دا دوکاندارۍ کې خو د اخلاق چلېږي خو دا د هغې نه پسې اضافه وایي چې پاس وخېږي دا ځای وګورئ وایي تاسو خپل چینل د لارې وایي دا خلکو ته وښیئ وایي چې کوم خلک میلمانه راځي دغه راځي دا ګوره دا سیند غاړه ده دې طرف ته دا سړک دی ټکسي هم دلته لاندې ودرېږي بیا ځینې ته وګورئ تاسو کښتیګانو کې چکر هم شته Thank you so much. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Onni çay Şükran. Çay kahve abi. Şükran. Tamam abi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. د سړي مونږ ته ډېر دغه وکړو
ساتي راته وکړو چې خیر دی یو چای کافي خو راته اوس کې تاسو مېلمانه سئ. سلام علیکم. سلام علیکم. ډېر ساتي وکړو که چای څکئ کافي څکئ هر څه څکئ دا بازار دی د دې دا زوړ جوړ شوی خو دې پکې بېوروسته د پناهګانې ورکړي دغې پکې ورکړي دا تاریخي ځایونه دي کلتوري ځایونه دي فرهنګي ځایونه دي په ډېر کافي تعداد باندې مېلمانه دلته راځي د دې دا ښکلا او دغه چې دی واقعا ډېر په زړه پورې دی. موږ راغلي وو ترکیې ته په بار بار راغلي خو داسې ځایونه ناخبره پاتې شوي هماغه د سیند غاړو سره هوټلې دي او وینې ته هماغه سیند غاړو سره هفته او دوه تېرې کړه او یا چې شی واخله او راواخله او بېرته خپل هېواد ته لاړ شو. خو دلته دا هم یو ښکلی دوکان دی ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی مزېدار دوکان. السلام علیکم. د دې خلکو یو ښه والی چې تاسو به لیدلی مې هېڅ دا مشکل نه لري چې کامره ورسره وینسي خبره که چېرته په ژبه پېښ شي یعنې هر یو درسره خبرې کوي که ښځې دي که نه دي هېڅ مشکل نه لري. پخپله ورته وایي راشئ دا زما ځای کاسي که چې وایي دا خلک یې ویني چې راشي دې ځای نه خوند واخلي. دوی پخپله کوشش کوي چې پخپله دا ریکلام وکړي پخپله دا ځایونه خپل مشهور کړي خپل دغه وکړي چې نړیوال ته خوند واخلي ځکه دا د خپله د دې دپاره خو عاید راوړي دا هر نفر چې راځي دا ترکیې ته ګټه راوړي. قدرمنو هېوادوالو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې د بلد ښار کې وه. بله خپرونه مې چې ده هغه به بل ښار ته ځم نورې ښکلاګانې ما ټول ادرسونه اخیستي د هغې نه هم هغه به دې نه نور هم ښکلي انشاءالله تعالی ټول تاریخي ځایونه ګورم ټول د چکر ځایونه ګورم تاسو د کورنیو سره راشئ د دې ځایونو نه خوند واخلئ صرف هماغه هوټل یې مه بوک کوئ هماغه ځای نه مه راځئ دې ځایونو راشئ تاسو چې خوند واخلئ. نو تر بلې خپرونې زه خالد صافي اجازت غواړم بله خپرونه دا سره پر روان دغه کې وګورئ.